تاسو دا غلطي هرگز مه کوئ که چیرې ستاسو ماشومان وي نو هغوی ته تاسو د خوراک هیڅ څیز مه ورکوئ چې ستاسو د ماشومانو عمر د 6 میاشتو نه کم وي ځکه که چیرې په دې دوران کې تاسو دې ماشومانو ته اوبه هم ورکوئ نو دا اوبه هم د هغوی د صحت لپاره نقصاني دي چې دې ته موږ واټر انټوکسیکیشن ویلی شو په میډیکل کې او د مور د طرفه کم پی چې ماشوم ته ملاویږي یا که چیرې په مور کې پی کمی نو کومې فارمولې نه چې پی جوړیږي هغه ماشوم ته ملاویږي نو هغه پی د ماشوم دپاره کافي وي چې د هغې نه هر قسم صحتمند څیز د هغه وجود ته ملاویږي او تاسو ته دا ښه خبره نه ده چې خپلو ماشومانو ته تاسو د خوراک څیزونه یا چای وغیره ورکوئ چې د 6 میاشتو نه کم وي نو دا ستاسو د ماشومانو دپاره د نقصان خبره ده او داسې حل هم ما لیدلی دي چې کله ماشوم پیدا شي نو هغه ته چای ورکوي یا نور خوږ څیز نه ورته شربت جوړ کړي هغه ورکوي چې تپوس دې وکړي چې دا ولې ورکوي نو وایي چې د ماشوم زړه به خراب وي نو په دې کې د زړه خرابېدو څه راغلي دي نو تاسو د خپل ماشوم خیال ساتئ او که چیرې د 6 میاشتو نه کمې ماشوم نو هغه ته تاسو د خوراک هیڅ څیز مه ورکوئ سوا د مور پیو نه یا کم پی چې د فارمولې نه جوړیږي د هغې پیو نه که چیرې تاسو ته خپل ډاکټر نه وي ویلی